سلامونه نیکې هیلې په دې شروع جوړ وای ملګرو مې تاسو ته د اختر مبارکۍ لپاره ډېر زبردست ډیزاینونه جوړ کړي دي. تاسو دلته ښکاري بیخي تیار جوړ ټمپلیټونه دي، صرف تاسو پکې خپل نوم ایډیټ کړئ، خپل عکس ایډیټ کړئ، نور هر څه چې دي تیار تاسو لپاره جوړ دي. دغه ډیزاینونه ما په پکسل لاب اپلیکیشن کې جوړ کړي دي او ستاسو د اسانتیا لپاره مې کانوا ته اپلوډ کړل، د دې لپاره چې تاسو ته بیا اسانه وي. تاسو په اسانۍ سره پکې عکس ایډیټ کړئ بغیر د دې چې اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، بغیر له دې چې تاسو فایل ډاونلوډ کړئ، بغیر له دې چې تاسو عکس ډاونلوډ کړئ. ځینو کسانو ته بیا مشکل پیښیږي، دوی عکس نشي ډاونلوډ کولی. ټول طریقه درته ښایم، ډېر اسانه او ساده کېږي. د هر ډیزاین تاسو غواړئ عکس بدلوئ، کوم یو مو چې خوښ وي هغه ډاونلوډ کولی شئ. نو ما مختلف ډول تاسو ته جوړ کړي دي په خپله باندې. په دې کې تاسو هر ډیزاین خوښ وي همغه ډیزاین راواخلئ، کلیک ور باندې وکړئ او غواړئ تاسو د هغه عکس چینج کړئ، صرف هغه ته خپل عکس اپلوډ کړئ او خپل نوم تغییر کړئ. دلته ما نوم ورته ایښی دی. اوس زه غواړم دا عکس تغییر کړم. ګورئ دلته به راشئ، دې خوا ته چې کله عکس دغه پیج باندې یو کلیک ورته واخلئ. کله مو چې پیج باندې کلیک واخیستم دغه بټن داسې ښی خوا ته سکرول کړئ. اخر کې تاسو دلته لایر برخه راځي، لایر ښکاري، په لیر باندې کلیک واخلئ. دلته عکس برخه ښکاري، عکس کلیک کړئ. عکس مو چې کلیک کړ اوس نو بیرته دغه زر برخه کلیک کړئ، دغه درې ټکو باندې کلیک واخلئ او ډیلیټ عکس ډیلیټ کړئ. کله مو چې ډیلیټ کړ اوس راشئ دلته تاسو ته اپلوډ برخه ښکاري، دغه اپلوډ بره پیدا کړئ او تاسو دلته راشئ اپلوډ فایل باندې کلیک واخلئ. دغه اپلوډ فایل باندې مو کلیک واخیستم، دلته کلیک واخلئ، ډیوایس کلیک کړئ او دلته خپل موبایل ګالري څخه ورته راخلئ، فایل ورته راخلئ، نو خپل عکس ورته راواخلئ. کله مو چې عکس ورته راواخیسته اپلوډ ورکړه، ما خو الریډي اپلوډ کړي دي. اوس به یو عکس راواخلئ، لکه دغه یو زه انتخابوم. عکس مې انتخاب کړ، اوس دا عکس داسې مخکې زون کړئ، دغه ډیزاین سره بالکل داسې برابر کړئ. کله مې چې برابر کړ اوس به تاسو داسې کار وکړئ، دا اپشن وینئ دا به ښی خوا ته داسې سکرول کړئ، اخر ته به راشئ. کله اخر ته دلته پوزیشن برخه ښکاري، پوزیشن به کلیک کړئ او بیک ټو باک کلیک او دلته وینئ عکس شاته لاړ او انتقال شو. اوس دلته چې څومره وي هغه ترتیب کوئ، ورته زون کوئ مخې ته شاته او دا کار مو وکړ. بیا راشئ دغه حسن سید الله حسن مخ خپل نوم ورکړئ، دغه نوم کلیک کړئ. کله مې چې نوم کلیک کړ دې خوا ته سکرول کړئ، ښي خوا ته ایډیټ برخه ښکاري، ایډیټ کلیک کړئ. اوس زما نوم ترې لرې کړئ. بس که تاسو خپل نوم ورکوئ، په پښتو ورکوئ، په انګلیسي ورکوئ، هر څنګه نوم وي بالکل تاسو ورته خپل نوم بیا دلته لیکلی شئ. کله مو چې نوم ولیکه صرف دلته تش ځای باندې یو کلیک او بس نوم وشو. نور چې هر څنګه ایډیټ پکې وغواړئ هغه تاسو پکې کولی شئ. دلته ټول ډیزاینونه ما تاسو ته تیار جوړ کړي دي، هر ډیزاین تاسو پکې خوښ وو بالکل تاسو فری ډاونلوډ کولی شئ بغیر د واټر مارک نه، هیڅ څه پکې نشته. او هر ډیزاین دي صرف دغه یو چې د بیک ګراوند ریموور غواړي، کله هم چې دلته بیک ګراوند عکس ورته راخلئ، دلته بي جي ریموور تاسو ته ښکاري، بیک ګراوند ریموور کلیک کړئ. که دغه فیډ و تاسو خپل موبایل کې اول نه یو اپلیکیشن کې ترې بیک ګراوند ریموو کړئ، ورته اپلوډ کړئ، دغه ځای کې ور باندې ولګوئ. نوم هر یو چې دی نوم ایډیټ کېږي، نوم چې دی ما داسې ورکړی دی چې تاسو وکولی شئ ایډیټ یې کړئ. نو په ټولو کې ښه اوس ډاونلوډ کوئ څنګه مهمه پوښتنه دلته به راشئ، دلته تاسو ته ډاونلوډ برخه ښکاري، شیر برخه هم ښکاري. په ډاونلوډ چې کله کلیک واخلئ او دلته به تاسو ناول دا کار وکړئ. اوس ګورئ یو دلته تاسو پکې ورک نه شئ. زه غواړم دا قسم چې کوم ایډیټ کړ څه شو دغه یو دا غواړم دا ډاونلوډ کړم. ښه دلته ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ، د یو ډاونلوډ کوئ. بیا راشئ دلته پیج ښکاري، پیج مې چې کله کلیک کړ اوس دا خو تاسو ټول ډاونلوډ کړي. دلته کرنټ پیج ښکاري، څلورم پیج، دا به کلیک کړئ او بیا به راشئ ډن. صرف تاسو سره څلورم عکس ډاونلوډ کېږي. اوس سایز نور هر څه که تاسو ور جوړوئ هغه جوړ کړئ، که نه کېږي بس ډاونلوډ باندې کلیک واخلئ، لږ لوډینګ اخلي، بس تاسو ډیزاین چې تر دغه ځای پورې تیار شو. اوس ایلو باندې کلیک واخلئ، دلته سیو ایمیج عکس به تاسو سره خپل موبایل ته ډاونلوډ شي. بس عکس ډاونلوډ شو، نور خپل موبایل کې بیا تاسو چیک کړئ. دلته راشم، دغه ده عکس ما سره ډاونلوډ شو. ښه کیفیت هر څه تاسو ته ښکاري، بیخي داسې کیفیت چې بیخي ایچ ډي مې درته جوړ کړي دي. لینک چې ده نو دغه لینک چې د زما ټلیګرام چینل کې شته، د ویډیو ډسکرپشن کې زما ټلیګرام چینل لینک دی، چې لینک باندې کلیک واخلئ مستقیما نو پوسټ ته بیایي. نو دغه ویډیو لایک کړئ، مخکې نور ملګرو سره هم شیر کړئ، ترڅو نور ملګري هم دغه ښایسته ډیزاینونه جوړ کړي. مننه.